په خیر. لنډه خبره، د روس دوه جنګي بیړۍ بحیره احمر یا ریډ سی ته داخل شوي دي. په عالمي سیاست باندې به د دې څه اثرات دي، بالخصوص په عالمي اقتصاد یا کم جنګ طرف ته د امریکې او د روس برای راست یا د نیټو او د روس د برای راست جنګ څومره امکانات دي؟ اول خو دا چې ریډ سی 360 365 یا 70 کیلومتر پلنه یو سمندرګی دی. ریډ سی بحیره احمر ورته وایي، سور سمندر یا سور سمندرګی. نو دا 365 کیلومتر پلنه پټۍ ده او 2200 کیلومتره تقریبا 2500 کیلومتره اوږده پټۍ ده، یا یو چینل دی، یو کینال دی، یو سمندر دی، وړوکی سمندرګی دی چې د دنیا 12 نه واخله 15% پورې تجارت هم د دې لارې کیږي. او د ټول نه هم تجارت چې کوم دی نو هغه د پټرولیم دی، د آیل او ګیس د دې تجارت د دې لارې کیږي دنیا ته. او د ایشیا او د یورپ تړون چې کوم دی نو دا د دې بحیره احمر په وجه باندې ممکن دی. د ایشیا مطلب د پاکستان، د هند، او خاص کر د عرب ملکونه چې کوم تیل بهر ته بالخصوص یورپ ته لیږي یا سیزونه د هغه ځای نه راغواړي، نو دا دی دغه بحیره احمر په ذریعه باندې کارګو کیږي، شپس راځي، جازونه راځي، کنټینر راځي، او دغسې ایکسپورټ او امپورټ د عرب ملکونو نه یورپ ته، د ایشیا نه یورپ ته، د یورپ نه ایشیا ته. که چېرته دا سمندر کې جګړه شي، دا سمندر بند شي د تجارت لپاره، نو بیا به یورپ او ایشیا درآمدي او برآمدي تجارت چې دی نو هغه به د افریقې د لارې کوي، او دا به څومره فرق پرېوځي، نیم په نیمه بلکې د نیمې نه زیات وخت به لګي. نو چې د نیمې نه زیات وخت لګي نو د شپ چې کوم دي، دا سمندري جازونه چې کوم دي، کارګو چې کوم دي، هغې چې کوم تیل او یا اشیا هر څه څیز چې وړي راوړي نو د 15 ورځو په ځای به په 35-40 ورځو کې رسي. نو اکارډنګلی به خرچه هم سیوا کیږي. یو دغلته ریډ سی کې مسله څه ده؟ دې ریډ سی ګیر چاپیره چې کوم ملکونه پراته دي نو مصر دی، فلسطین دی، اردن دی، سودان دی، سعودي عرب دی، یمن دی، سومالیا، اریټریا او جبوتی، د افریقایي او عرب ملکونه پراته دي. اوس د حوثي ملیشې موقف دا دی چې د اسرائیل دی په غزه کې د خلکو قتل عام بند کړي. که نه نو موږ به دلته د دې سمندرګي نه تېرودونکي د امریکې، د اسرائیلو یا د دنیا د نورو قوتونو چې هغه په جنګ سره انداز کېدی شي او جنګ ودرولی شي، که دوی جنګ ونه دروي نو موږ به د دې شپمنټ چې کوم دي، یا د دې شپس چې کوم دي، یا د دې کارګو چې کوم دي، د دې جازونه چې کوم دي، هغه به ټارګټ کوو. اوس دلته روس را داخل شو، نو دا چونکې اهمه لار ده، اهمه چینل دی، نو دلته د چین هم انسټالیشن شته ملیټري، دلته د امریکې هم شته، دلته اوس هم امریکا او برطانیه لګیا دي په هوسي باندې، هوتیس چې ورته وایي، په هوتي ملیشه باندې، یعنی د یمن په دغه ملیشه باندې حملې کوي لګیا دی. ځکه یمن ملیشه په آیل ټینکرز باندې بالخصوص او په دغه شپمنټ یا د کارګو باندې بریدونه کوي. نو واپسي ریټیلیشن یا د لار د محفوظ ساتلو دپاره امریکا او برطانیه هم اکارډنګلی په هوتیانو باندې حملې کوي، د هغې مخه نیسي. اوس چې روس دلته را داخل شو نو آلریډي نیټو، یو ایس او یو غټ قوتونه بالخصوص د عربو تجارت زیات متاثره کیږي. د عربو تجارت تاسو ته پته ده چې هغه تیل دی، پټرول دی، ګیس دی. نو په دې باندې به چې روس را داخلیږي نو دا د کنفرنټیشن مخامخ یو بل د ورتلو یو ښکاره خدشه ده. اوس تازه خبر دا دی چې ایران او روس چې کوم دي دا د ټولې دنیا 40% ګیس پیدا کوي. او اوس ایران ابزرور د اوس نه یو 20 منټه وړاندې لیکلي چې مونږه په ټول په نور مغربي ملکونو باندې یا په بالخصوص په یورپ باندې او په ویسټ باندې مونږ خپل ګیس چې کوم دی هغه بالکل بندو، که څه چې وړاندې کم کړی و ډېر زیات. یعنی کله چې دا جنګ شروع شوی دی په دغه یوکراین کې نو روس او ایران سپلای د ګیس ډېره زیاته کمه کړې ده، او د هغې د لاسه په یورپ کې ډېر سخت بحران دی د انرژي، مهنګایي ده د انرژي او د پټرولیم او دغسې د بجلۍ. نو دلته اوس کوم برای راست یو خو کدي دا 40% چې کوم میجر شیر دی، میجر چانک دی ایران او رشیا دنیا ته ورکوي، یو خو که دا بند کړي نو په اقتصاد به ډېر منفي اثر وي، او بل دا چې که په ریډ سی کې یا سور سمندرګي کې دی برای راست د یو بل سره کنفرنټیشن واخلي او دا لار چې کوم ده قطع شي د عالمي تجارت لپاره.
او عالمي تجارت بالخصوص د انرژي تجارت ته دې لارې کیږي. لکه د مغرب ته د تیلو د ګیس سپلای چې کوم ده د خصوصا د مشرق وسطا نه یا د عرب ملکونو نه، نو که دا متاثره شي نو په دنیا کې به یو ډیر لوی اقتصادي بحران که دوی دغلته ونښلي، یعنې په محدود پیمانه هم جګړه کوي یا یو بل سره سکرمشزم کوي، نو لار به بندیږي، او چې لار بندیږي د هغې اثرات به د انرژي په سکتر باندې یا په انرژي باندې ډیر زیات پرېوځي. نو دا یو ډیر لوی خبر دی. غوښته مې چې خپل لږې ډېرې اندازې مطابق یې ملګرو ته توضیح یا تشریح کړم. شاید کوم ځای کې غلطي هغه نو بیا د خیره.